د کرکټ نړیوال شورا د مهالویش لمخې د اتلانو جام چمپیونز ټرافي سه شنبه له اماراتو څخه کابل ته راوړل شو. د ټرافي را رسیدو او بدرګۍ لپاره د ملي لوبډلې یو شمېر پخواني او ځوان لوبغاړي د کابل هوایي ډګر ته ورغلي وو. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي دا جام په کرکټ بورډ کې د پخوانیو مخکښو لوبغاړو په حضور کې نندارې ته کېښودل شو چې له دې وروسته به د مهالویش له مخې دغه ټرافي تر 3 ورځو پورې د هیواد په بیلابیلو تاریخي سیمو کې نندارې ته وړاندې شي. په کابل کې به او په بامیان کې په دغه دوه ښکلو تاریخي ولایتونو کې به دغه جام بیلابیلو ښکلو ځایونو ته وړل کېږي، تاریخي ځایونو ته وړل کېږي. هلته به په ځانګړي برنامې جوړیږي او د هیوادوالو نندارې ته وړاندې کېږي. بلخوا د افغانستان کرکټ ملي لوبډله وایي چې د راتلونکو اتلانو جام سیالیو لپاره بشپړ چمتووالی نیولې او ښې لوبې به ترسره کړي. بالکل چمپیونز ټرافي ته موږ انشاءالله پوره آماده یو او دغه تیر سیریزونه چې موږ وکړله دا هم د همدغه چمپیونز ټرافي لپاره موږ د پریپریشن یو برخه او ساوت افریقا غوندې لوبډله، بنګلادیش غوندې لوبډله چې په ODI سیریز کې ماتول دا اسانه خبر نه وه. نو بالینګ هم ماشاءالله ډېر زیات ښه شوی دی، که زموږ سیمرز دي یا سپینران دي او د دنیا بهترینه سپینران موږ سره دي. یو وخت کې به ویل کېده چې افغانستان په فاست بالینګ کې کمزوری دی. نو که تاسو وګورئ د 2023 ورلډ کپ د T20 یا همدغه شانتې د 23 ورلډ کپ یا د افریقي سیریز سره واخلئ نو فاست بالرانو هم پکې ښه بالینګ کړی. عام هیوادوال هم په یاد جام کې د راتلونکو سیالیو لپاره د یوې ښې لوبډلې پر انتخاب ټینګار کوي. د موږ تاسو د هیوادوال د کرکټ سره ځانګړې مینه لري. انشاءالله دا تاسو ته ټولو ته بهتره معلومه ده. امیدواري او هیلې هم ډېرې زیاتې دي. موږ تاسو په 500 ورځ نړیوال جام کې او په تیر 2 کلونو کې ورته ویلی شو چې د افغانستان 500 ورځ لوبډله بهترینه کارکردګي کړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په لومړي ځل د اتلانو جام سیالیو ته لاره موندلې ده او په پلان کې ده چې دغه جام د 2025 میلادي کال په فبروري میاشت کې په پاکستان کې پیل شي. افغانستان به د یاد جام سیالیو په لومړي ګروپ کې له جنوبي افریقا، استرالیا او انګلستان سره سیالي وکړي. یا د ټرافي په لومړي ځل په پاکستان کې نندارې ته وړاندې شوه او تر افغانستان وروسته به بنګلادیش، سویلي افریقا، استرالیا، نیوزیلند، انګلستان او هندوستان ته هم د نندارې لپاره سفرونه وکړي.